تازه خبر کونړ کې د ټي ټي پی مهم قومندان وژل شوی. آیا پاکستان افغان خاوره کې عملیات پیل کړي دي؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی حکومت بار بار افغان طالبانو ته ګواښ وکړ چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ګنې دوی به په خپل افغانستان کې د ټي ټي پی هدف په نښه کړي. ښکاري چې طالبانو یې غوښتنه نه ده منلې، ځکه خو خپله لاس په کار شوي دي. تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي کونړ کې د ټي ټي پی یو قومندان وژل شوی. د پاکستان دولتي راډیو وایي د پښتونخوا د لکي مروت لپاره د تحریک طالبان پاکستان قومندان عتیق الرحمن په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د دې راډیو د پنجشنبې ورځ د راپور له مخې عتیق الرحمن د پاکستان د مختلفو ښارونو په بریدونو کې لاس درلود. د نوموړي د وژل کېدو د وخت په هکله څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا په نښه شوی دی. خو شنونکي وایي د پاکستان استخباراتي ادارو اړوند کسان د افغانستان سرحدي ولایتونو ته دننه شوي او د وخت نا وخت د ټي ټي پی مهم مشران په نښه کوي. د طالبانو حکومت له راتګ وروسته تر دې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستاني طالبانو قومندانان وژل شوي دي. عام خلک بیا له طالبانو غواړي چې باید پاکستان ته اجازه ورنکړي تر څو افغان خاوره کې دننه عملیات وکړي، ځکه دا د افغانستان د اشغال په معنا ده. بلخوا بیا طالبانو بار بار ادعا کړې چې هیچا ته اجازه نه ورکوي تر څو افغان خاوره کې عملیات وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.